سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د ویني ویډیو سره چې څنګه کولی شو د واتساپ بلاک نمبر خلاص کړو، هغه هم د غیر د کوم اپلیکیشن نه. په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه درنه کوم. که چیرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل ټیچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او همدارنګه دغه ویډیو درسره لایک کړئ او ښایسته کمنټ پرې وکړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل واتساپ اپلیکیشن به راخلاص کړئ. چې کله واتساپ اپلیکیشن راخلاص کړئ نو ستاسو نمبر به په دغه شکل کې وي ملګرو، یعنی بلاک به وي. درته وایي به چې دیس اکاونټ کن نو لونګر یوز واتساپ ډو ټو سپام، یعنی نشئ کولی تاسو دغه واتساپ نمبر استعمال کړئ. بیا به راشئ لاندې به ریکوست ریویو باندې کلیک کوئ. دلته مو چې کله کلیک کړه په دغه ځای کې به راشئ ملګرو. ما به تاسو ته یوه وړه شانتې او یوه غټه شانتې لیکنه درکړې. وړه لیکنه به راکاپي کړئ، په دغه ځای کې به ورته پیسټ کړئ ملګرو. او دلته اخري کې به تاسو خپل نمبر د دې خپل نمبر ولیکئ، زما د نمبر په ځای. چې کله مو ولیکه را به شئ په دا سبمیټ باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په سبمیټ باندې ورته کلیک کړئ نو دلته لږ لوډینګ خوري ملګرو. دلته ګورئ تاسو ته وایي که نه چې ستاسو دغه ریویو چې ده دا په 4 ساعتونو کې دننه وکتل شي، یعنی زیات وخت نه نیسي. 6 ساعته 12 ساعته زیاتره وخت دی ملګرو، زیاتره وخت 6 ساعته وخت دی ملګرو. نو همدارنګه ملګرو چې کله هم ستاسو اکاونټ خوشي شي نو تاسو سره به په دغه ځای کې په دا سرې علامې په ځای چې دی ملګرو دوی په ځای به تاسو ته یو ټیک مار لګېدلی وي ملګرو، ستاسو یعنی نمبر به خوشي شي. همدارنګه ملګرو تاسو به راشئ دویمې طریقې لپاره خپل جیمیل خلاص کړئ ملګرو. چې کله مو جیمیل اکاونټ خلاص کړ نو تاسو به دلته اصلي صفحې ته راشئ ملګرو. په دغه ځای کې به لاندې کوم پنسل آپشن چې درته ښکاري کمپوز لیکلی په دې باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به تاسو سره په اوله خانه کې خپل جیمیل اډ وي. دغه کوم جیمیل لار چې غواړئ تاسو میسج واستوئ هغه به اډي. په دویمه خانه کې به چې دی ملګرو ما د واتساپ کمپنۍ جیمیل درکړی وي هغه به ورته اډ کړئ. چې کله مو هغه ورته اډ کړ نو ملګرو درېیمه خانه کې به چې دی ملګرو ما یوه لیکنه درکړې وي. په درېیمه خانه کې به یوه وړه شانتې لیکنه به درکړې وي چې هغې کې به یې لیکلي وي واتساپ ان بینډ ریکوست، یعنی کمپنۍ ته به په د میسج په سر کې دغه ښکاري، یعنی چې یو چا موږ ته میسج را لیږلی دی چې د ان بلاک یعنی د بلاک نه د نمبر ایستلو غوښتنه کړې. په 4مه خانه کې به بله ما یوه لیکنه درکړې وي هغه به ورکړئ. په دغې پاس ځای کې به ما خپل نوم ورکړی هغه نوم به کټ کړئ او همدارنګه لاندې نمبر په ځای به خپل نمبر ورکړئ. په دې سینډ به ورته کلیک کړئ نو ستاسو جیمیل به واستول شي. تاسو ته به 4 ساعتونو کې نه د دې واتساپ لخوا تاسو ته جیمیل راشي ملګرو. ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو د واتساپ بلاک نمبر ان بلاک کړو، یعنې خلاص یې کړو او په 4 ساعتونو کې نه کولی شئ په دغه طریقه تاسو د واتساپ بلاک نمبر خلاص کړئ. نو ملګرو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي وي نو دغه ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نور په الله سپارم، د خدای په امان.